السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د تصویرونو لپاره یو داسې ښایسته او خوندور ایډیټر در وښیم چې په دغه اپلیکیشن کې به تاسو ډېر په اسانه طریقه سره خپل تصویران ایډیټ کړئ. نو دوستانو، تاسو ډېر پرو تصویران، ډېر ښایسته تصویران په خپل موبایل کې ډېر په اسانه طریقه سره ایډیټولی شئ. نو دوستانو، دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دارکنته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو، کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم ایډیټ سو، سپایرل سو، د هغه رقم کالج سو، ډریف سو او د هغه رقم پورټریټ سو. نو دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ چې تصویر ایډیټ کړئ، د دې لپاره به دوستانو تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم به دوستانو تاسو ګیلري ور وښایاست. اوس که تاسو هر تصویر ایډیټوئ، که ستاسو په موبایل کې هر تصویر وي، تاسو غواړئ چې هغه ایډیټ کړئ، نو صرف به دوستانو تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو، زه غواړم چې دغه تصویر ایډیټ کړم، صرف به تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم ګوره دوستانو په اوریجنل کې تاسو ته اوریجنل تصویر درښیي. ګوره کله چې تاسو په اوریجنل باندې کلیک وکړئ، دی تاسو ته هغه اوریجنل تصویر درښیي. د هغه رقم ګوره دوستانو په دې کې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره تصویران ایډیټولی شئ. ګوره دوستانو، تاسو که چیرې په دغه باندې کلیک وکړئ، په دې اپشن کې دلته تاسو دغه افیکټسونه په خپل تصویر باندې ډېر په اسانه طریقه سره لګولی شئ. نو ګوره دوستانو، اوس ما دغه افیکټس به ولګوئ. د هغه رقم که چیرې تاسو سپایرل ته راسئ، نو دلته هم تاسو افیکټسونه په خپل تصویر باندې لګولی شئ. نو ګوره دوستانو، کله چې تاسو دلته راسئ سپایرل ته، په دې کې تاسو غواړئ چې هر رقم افیکټس په خپل تصویر باندې ولګوئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره لګولی شئ. ګوره دوستانو، دغه تاسو غټولی هم شئ، کوچنی کولی هم شئ او د دې پوزیشن هم تاسو ډېر په اسانه طریقه سره وربدلولی شئ. د هغه رقم دوستانو تاسو بیکګراوند ته راسئ. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه تصویر ته بیکګراوند ورکړئ، هر رقم ته بیکګراوند تاسو ورکوئ، هغه رقم بیکګراوند هم تاسو دغه تصویر ته ورکولی شئ. ګوره دوستانو، ما دغه بیکګراوند ورکړئ. د هغه رقم که تاسو اوس غواړئ چې دا بیکګراوند بدل کړئ، دغه ټول بیکګراوندونه دي، هر بیکګراوند چې تاسو غواړئ چې ورکړئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ورکولی شئ. د هغه رقم که تاسو دوستانو موشن ته راسئ، په دې کې دوستانو تاسو کولی شئ چې له هغه تصویر څخه نور تصویران هم وباسئ. نو ملګرو، ګوره دا رقم تاسو کولی شئ چې د هغه نورې کاپیانې هم جوړې کړئ. نو ګوره دوستانو، ما دا یوه بله کاپي ورسره جوړه کړه او په اوپاسټي کې تاسو هغه تصویر تیزولی وخپولی شئ. ګوره دوستانو، تاسو هغه تصویر دلته لیدلی شئ چې د هغه اوپاسټي تیزیږي او خفیږي. د هغه رقم دوستانو، که تاسو په بلر باندې کلیک وکړئ، نو دوستانو، کله چې تاسو په بلر باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو د هغه بیکګراوند ور بلرولی شئ. نو ګوره دوستانو، تاسو کولی شئ، تاسو لیدلی شئ چې د هغه بیکګراوند هره وارې بلریږي. ګوره اوس بیکګراوند فل بلر سو. نو که تاسو غواړئ چې بیکګراوند نه کړئ بلر، بېرته به دغه تاسو ختم کړئ او د هغه رقم تاسو په اپلای باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په اپلای باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دلته دی دوه اپشنه دلته اوس تاسو ته درکوي. ګوره دوستانو، وایي وډ یو لایک ټو کنټینیو ایډیټینګ، تاسو غواړئ چې په دې کې نور ایډیټینګ وکړئ. که چیرې غواړئ چې نور ایډیټینګ کې وکړئ، نو د هغه رقم تاسو کنټینیو ایډیټینګ باندې کلیک وکړئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو دغه په خپل موبایل کې سیو کړئ، نو تاسو به سیو ټو ګیلري ووایئ. نو کله چې تاسو سیو ټو ګیلري ووایئ، دغه تصویر به تاسو په ګیلري کې سیو سي. نو تاسو اوس ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دا رقم ته ښایسته تصویران په خپل موبایل کې جوړ کړئ. نو دوستانو، ډېر ښایسته او خوندور ایډیټر ده. د تصویرانو لپاره ډېر په اسانه طریقه سره تاسو کولی شئ چې په دغه اپلیکیشن کې خپل تصویران ایډیټ کړئ. نو دوستانو، که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.